یو آزاد نظم زه چې ماشوم وم د غربت په غېږ کې او د وخت څپېړو راباندې ښه وس کړی په خېټه نارې ساتلم او په پردو جامو کې داسې بدل ښکارېدم لکه چې زه پخپله نه وم او پکې رنګینې تڼۍ به په بدل تار ګنډلې کله پرتوګ مې اوږد کله پنسه شلېدلې او کله ماتې تڼۍ ټوله ساسه وه دغه زه چې ماشوم وم و په کچه کوټه کې زاړه کټونه یو څو بل خوا د ګوړې پیټۍ ورسا بوجۍ کې لګړه ټول د جوارو به وو زمونږ د خوارو به وو په پراټې پسې به سم لیوني ګرځېدو لکه چې ورک وي چانه ډېر قیمتي څیزونه خو د غنمو ډوډۍ د قسمت دارو به وه او قسمت زمونږ نه و چې مو خوړلې وه خو او مونږه جړلي ډېر دي ژوند دا ستا له لاسه زه چې ماشوم وم یو به ګړونج پروت و پکې به دوه منګي یو کوټنۍ و د اور و تکه توره داسې لکه چې شپه وي پکې یو طبخی به وځوړند داسې سپور به و او داسې سپور شوی به و لکه چې ما ته ګوره غوړه ډوډۍ پې چرته اډو پخه شوې نه وه کله سپیاګې به وي کله پترۍ به پکې به بلېدله هسې خو څه به نه وو پکې چې پاخه کړی مو وي مور به مې هم بیماره پلار به مې هم ناجوړه نو بس سحر به شلو او بیا ماښام به شلو زه چې ماشوم وم کاسه د بل کره به مونږ هر وخت وروړله چې تاسو څه پخ کړي چینګولې به ورته راټول به شو ټول بس څه ګزاره به وشوه مور به مې ویلې بس وده شئ شابه سحر به بیا د پاسېدلو نه یې سحر به بیا پاسېدو چای به مو سره وڅښله په بېګانۍ ډوډۍ به مو یو بل سره جګړه کړله چې تا سره ډېره ډوډۍ او ما سره کمه ده مور به مو زر کړه تقسیم په منګه بس ځه غرمې له بیا خدای شته دی زه چې ماشوم کله اختر به راغی خیر د جامو بم پیخو
هم د پیسو بم پیخو نه به تپوس کړو خپلو هم د پردو بم پیخو هم د اختر په ورځ به خس پورې شونډې به خس پورې شونډې به که ګاونډیانو کره به ورښکاره شو چرته نو د هغوی وړو به ویل راځئ چې لوبې وکړو راځئ چې لوبې وکړو خو موږ به دشکي ته کتل هم به مجمع مو لیدې هم نغري ته کتل بس موږ به هر سړي ته کتل بس موږ به هر سړي ته کتل چې څوک اواز به وکړي چې څوک اواز به وکړي چې راشئ وخورئ که نه راشئ وخورئ که نه راشئ وخورئ که نه زه چې ماشوم زه چې ماشوم